د صح نه صح مصیبت نه بدی الله جل شانه د دې وظیفې په برکت باندې خلاص کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، کله انسان چې په دنیا کې اوسیږي د قسمه مشکلاتو سره مخامخ کیږي. کله په دو باندې یو قسم تکلیف راځي، کله بل قسم تکلیف راځي، او بعضې ملګري یعنی بعضې وروڼه او خویندې داسې دي چې هغوی ته بلکل د زړه سکون ملاویږي نه، او بعضې پکې داسې وي چې بس دا کال وشو، 2 کاله 3 کاله وشول چې صرف په غمونو باندې زما سر دی، زما غمونه اړه ختمیږي نه. یو غم لا ختم شوی نه، بل غم را پسې ډایرک راته ولاړي. یو مصیبت لا تللی نه چې بل مصیبت ډایرک راغلی وي. وار تر واره مشکلات راځي، پریشانی راځي. څه داسې خل راته وښوه چې دا پریشانی مشکلات زما حل شي. نن د قرآن مجید د آیات ونجیناه واهله من الکرب العظیم، دغه آیات مبارک چې تاسو کله د دې وظیفه کوئ، طریقې درته اوس ښیمه. 11 پیرې ده، خو لیکن څنګه به یې کوئ اوس یې طریقه ښیمه ښه. ډېر زیات اسانه طریقې ده. کله چې سهار او ماښام تاسو دا وظیفه کوئ، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې څونه مشکلات د ستاسو وي، تمام مشکلات به الله جل شانه د ستاسو ختم کی. او که یو انسان په مشکلاتو او مصیبتونو کې ګیر نه دی، او هغه دا ارزو او تمنا کوي چې پر روان وخت کې زه د هر قسم مشکلاتو، تکلیفونو، مصیبتونو نه محفوظ پاتې شم، نو هغه وروڼه او خویندې هم دا وظیفه په پابندۍ سره کوي. ونجیناه واهله من الکرب العظیم، دا وظیفه دی مکمل چې دی پابندۍ سره کوي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین د تمام مشکلاتو نه محفوظ ساتي. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې سحر د مانځه نه پس به 11 پیرې وي، او دا ماسخوتن د مانځه نه یا د ماښام د مانځه نه پس به روزانه پابندۍ سره 11 پیرې وي. انشاءالله دغه پیدې به تاسو ته حاصله شي. دې نه علاوه د چا اولاد نه کیږي، یا د چا اولاد وشي لیکن د هغوی اولاد جمدې نه پاتې کیږي، که هغوی دا وظیفه پابندۍ سره کوي، انشاءالله چې دغه مشکل به هم الله ختم کی، یعنی اولاد به د دې نه پس چې دی هغه جمدې پاتې کیږي. یو ډېره زبردست وظیفه ده، هر څوک یې کولی شو، هر څوک د دې نه پیدا غشتی شي.